د پښتنو نامتو سردار او حکمران ګجو خان د ثوابه شاه منصور کلی په چته سیمه کې خښ دی. په 1513 عیسوي کال کې د پښتونخوا د ریاست بانی ملک احمد بابا د وفات وروسته ګجو خان د پښتونخوا حکمران وټاکل شو. د پخپله مشرۍ کې د پښتونخوا حدونه له ننګرهاره تر جهلم پورې پراخ کړل. ګجو خان د 15 کاله حکمرانۍ پس په 1515 عیسوي کې د ثوابه شاه منصور په چته سیمه کې په حق ورسېدو او همدلته خاورو ته وسپارل شو. د ګجو خان قبر لراغله یو کس سید الحق وای چې د 10 کال وړاندې هم دلته راغلی وو، خو هغه وخت د ګجو خان په قبر ګنبد نه و. ډېر په تکلیف کې په ګران لارې نه وي، عمل ټول ځنګل او له خوراک مراک آبادۍ هېڅ دلته تنظیم نه و. مونږ چې دلته راورسېدو نو مونږ دې ځای چې کومو کسانو کرکیله کوله هغوی نه مونږ معلومات وکړو چې بهی دلته کې زیارت دی، دا خو ټول لویه معره ده او ډېره لویه مقبره ده. دې کې هغه زیارت کوم ځای د ګجو خان بابا هغوی مونږ دلته راوستو. په دې دغه کې مونږ په جاړو بوټو کې په تکلیف کې په هغه کې رالو او دا ځای مو ولیدو، دعا مو وکړه او ډېر په بد حال کې دی په ګمنامۍ کې پروت و او تر اوسه پورې پروت و. د نن نه 10 کاله مخکې که څوک راغلي وي نو هم دلته جاړې بوټي ونې هېڅ حرک نه و. شاه منصور یو اوسېدونکی ملک اورنګزیب وایي چې د ګجو خان په قبر له ګنبد جوړېدو وړاندې به هم خلک د قبر زیارت لپاره راتلل. مونږ واړه واړو نو چې رابو دلته کېنو دوی به وي دا د ګجو خان بابا زیارت دی. نو دا خوشه علاقو دا خلک به له راتلل او هغه خپل هغه مانښتې چې کوي که نه هغه اوس ماشاءالله قبر هم واضحه شو. د ګجو خان دور د پښتونخوا د ترقۍ دور بلل کېږي ځکه چې ګجو خان په لومړي ځل د پښتنو په سیمو کې سړکونه، د باراني اوبو ډیمونه، بازارونه، د سوداګرۍ نظام، بیت المال، خیراتي هسپتالونه او عدالتي نظام جوړ کړی و. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.